دسلو په تعداد کې سنو دوی سره دوا سنو هغه سره وسو زغری او دوی سره دوا زغری دوا زغره پوښو نور څوک ویا دی څوک دی نور ټول اندازه کمیسونو کې جنگ ته وته دي وکم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله او چې رب کریم اجازه او خوښوینه بیا ډیر کرته وړي وړي ډلې په غټو غالبې کړې دي دا وړه ډله په غټو داسې غالب شو چې په دې کې څورل شهیدان او په کافرانو کې اویا مردار کړه او د دې نه یو بندي بونتلو د کافرانو نه اویا کست لاس تړلې ځان سره راوستل لوړې بنديانه پاوی به جزیه واخستې پیسې په واخست نو دغه د غربت په حال کې د مجاهدینو پیسو ته ضرورت او امارت اسلامی د مسلمانانو غربت او مسکنت کې واغیم ضرورت لرلو وخت به د دنیا کې دنیا به ته وخت وینا نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکنت او د فقری ژوندۍ اختیار کړه خدای یو دعا چې د تور کړی شی و هغه یې ما دا جمع کړ ورځ د قیامت د خپل امتیانو شفاعت بور باندې کو نو حضرت نوح علیہ السلام تم دعا ورکړی شی و حضرت نوح علیہ السلام دا قیمتي دعا په خیره کې استعمال کړه خیره قوم تنگ بار کوته سپینګي سره زامنو د لاس نه نیولې دومره بوډاو رامسا باندې ټوک ټوک کېده هغه ته دعوت چې ورکنو هغه امسا او چتکړه په نوح علیہ السلام گزارو چې گزار ور باندې وکړو گزاري په نوح علیہ السلام کو د دومره کمزور وجود نه چخپله پریوت زامنو ته وی چې د ما د عزت کړي ور گزارم د کړي اور زیدلم دې او خلکو ته شورش جوړ کړي زمای به عزت کړي حضرت نوح علیہ السلام او اهلش یو شوارول به دا یو هفته دی به وشو هفته بعد چر پاسې د بیا بیان ته وت بیا مگر ذل پلار روان دي زامنو ته وی بیا ته انتقام وا دویم ځل چې وهله شی یو میش د پکټ کې پروت پس دریم ځل را پاسې د عمر عین سره د زامن روانو زامنو ته وی چې د ما به عزت کړو نو بیا چې په د بیا د گزارونو اراده کړي مسجد وخت نوح علیہ السلام ته القاوش وحي ورتوشوا اوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن وحي ورتوشوا الى هامش چستا د قومنا ایمان نه وروړي مگر هغه قد امن چې ایمان وروړي دا تاویا نفر یادې دعاته اتاتیا 400 دي اختلاف روایت د دین سیوا نور څوک ایمان نه وروړي بس په دې وخت کې فلا تبتئس بما كانوا يفعلون کشته باندې مامور شو او خیره په دې وخت کې د خلینو وته او یو قیمتي دعای د قوم په هلاکت کې استعمال کړه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا پمخدز مکه باندې یو زنده سر اوسیدونکو د کور پریمت دی بس وه ورته شی چې راکم کسان ایمان راوړي دین افاسو کې ایمان نه راوړي بل یہ سورۃ نوح کې وایي انهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا دا وحی په طریقه نوح علیہ السلام ته د نطفو علم ورکړی چې د خلکو په شاګانو کې کوم نطفی دی هغه کې مؤمن نشته هغه چې زیږي هغه کافر دی چې کافر وي نو خیر اور پسې او بیا دومره حیانات انسان دی چې ورځ د قیامت کې د خلکو باندې سختی راشي او حضرت نوح علیہ السلام ته په شکایت ورشي نوح علیہ السلام نه سفارش غواړي چې موږ ته دعا وکړي چې اساني راشي نوح علیہ السلام بسوي ما قوم ته وخیره کړی و ما ته رب ذل جلال نه حیا راځي ما خیره کړی و زما په خیره ټول قوم هلاک شوی بس ما ته حیا راځي نفسي نفسي دا خپل نفس راو بخې نو دا کافی دی ما ته زه د قوم باره کې خله نشم کولی نو دغه واقعه د حضرت نوح علیہ السلام چې د رب کریم دی او خاص بنده نوح علیہ السلام بیا عزتي قومیانو شروع کړه شرک خو په سوینو کاله کول الہ او تصبر وکړه پر خدای د یو دوست بیا د بیان چې شروع شي رب کریم دی په قهر او په غضب او په پاکستان کې د اولیاء بیا عزت ډېر په خلاص تعداد کې روانه ده منبر ته چې بیکاره مولا پورته کېږي نو اول خپل په سودخور نه خوځي په زناکار او بدکار نه خوځي د دې مردار او د بيدینه مولا د خپل د اولیاء پسې خوځي او عام خارم تاسو ګورئ د اولیاء او مزارات دوی تسویلي زه په زید رحمان بابا د حاجی دا یا عمر سے دا داتا سے په لاهور کې مزارات هغه کې څه قسم کا دماکي وشو څومره مسلمانان پکې بشارت باندې ورسېد نو دا غره اولیاء او بیزتیان او د اولیاء او جنگ ته خلق ځان تیار کړي ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب رب کریم هغه ته جنگ اعلان وکړو
څوک چې چا سره د جنگ اعلانو کې نو بیا لښکر رالیږي نو یو لښکر د الٰه العالمین باران او طوفان دی دا پاکستان ته متوجه شوی دی او دا متوجین دغه بيدینو خلکو د لاس سره څوک چې د اولیاء په شان کې خلک کولاوي الٰه العالمین دې زمونږ عقیده نه خراب یمین وای او رب کریم دې مونږ ته پر زړه عقیده باندې استقامت راکړي امین په او نوح علیہ السلام بے ادبی وشو بس رب کریم د نوح علیہ السلام په دې بے ادبی په غضب شو دهم خیر وکړه دې پورې بده دعا کوله الہ ورته بی عزت قوم دې هلاکو مې د بینه نه الہ زما قوم دې عذاب په مراوله د بد خیر دعا ورته کوله او چې کله د عذاب ته مراغ نو تقدیر کې خو فرق نه راځي کنه دې ورته دومره غوسه کې چې د دخلې نه ورته خیر وېست د دخلې نه وېست چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اوس رب کریم تا د شفقت معلومو چې د غصې پټیم خو خیره کړی د مانه غوښته د امه قبول کړی د اوس به عذاب راولم خو چې عذاب په شروع کوم نو دا خو پیغمبران دي په قومونو خفقيږي بیا برانه دعا غواړي چې خدای بس کنور دا قوم مالا کوا نو آیت ورته راولېګه د مخکنا وحی ورته رااله زمون قران کریم هغه آیت کې ذکر کړی دا الہ ورته دا فرمایل چې آیت کې دا سره راځي چې ته جګړه مکو موږ سره په حق دا کسانو کې ظلم او چې ظلم کړي دي تمون سره په حق دا کسانو کې چاغي کفر کړي دي ظلم کړي دي واسنع الفلك بعيوننا اے نوح علیہ السلام بس کشته جوړه کا په منظر زمون باندې وحینا په اشاره او امر زمون باندې ٹیم پر ٹیم جبریل علیہ السلام بدر جی تعلیم بدر کئی کشتی جوڑا کام ولا تخاطبنی فی الذین ظلمون دا ظالم و مشرق قوم پا حق کے گرے من سرنور دا دعا خطاب نکیم پیغمبر دا خوی سر خطاب سشے کے دا کافر و بارا کے من سرنور نگے گے بس کبھی عذاب رازی خود دا دعا خلق لونکی چی مرا والا چی توی چی مرا والا کا دعا دینا قبل انتخفائی کدعا دې قبلم تقدیر فیصله دا چې اوس به عذاب راځي ځکه تا ورته خیره کړې ده چې په مخ د ځمکه باندې او قوم هم پرې مکړي نه الٰه العالمین د نوح علیہ السلام قصه بیانوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح علیہ السلام بالتحقیق موږ لېږلي رسول قوم خپل لره کله چې نوح علیہ السلام قوم خپل ته ورسېده ناغا وقت نوح علیہ السلام قوم توینی لکم نذیر مبین دلتا قضیبان وقف راغلی دی نیادا مقوله دا باری تعالی دا که وقفو نشیو که وقفو شنو دا مقوله دا نوح علیہ السلام مجاویدین سوی پذیر وقف کیا کرده وقف ونشي نو بیا معنا دا شو لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال الله له قل لقومك اني لكم نذير مبين فقوم توای چې ز نذیر يم ير ورکون کراغله نما قوله د باری تعالی جواز د وقف کراشي وقف شي نو بیا ورا مقوله نوح عليه السلام اني لكم نذير مبين اللہ تعبد الا اللہ بس دی داوی تراغلن چه الہ نسیوا ودبل چا عبادت نکوین انی اخاف علیکم عذاب یوم علیما زیریگم پتاسو دراتلو دا عذاب دورزی اسی عذاب چه درناک دین او رزم درناک در جہت دا عذاب نیاد دنیاوی توفان تا اشارہ و یاد قیمت رضی تا اشارہ قومیان ورطسوئی قال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا قومیان ورتوی منتا گمان نکو پتا نخکاری منتتا مگر زمون فشانی و بشر تفا منغنی و بشری وزدا بیدین خلقوی کنا چه رسول اللہ منغن دے دے وی کنا وی داغ مشرکین پیغمبر تداویل تا منغن پدی خارس وقت کوئی دے چه نبی علیہ السلام بشر دے مور و پلار نا پیدا دے داتا چه وی منغن دے خو بیدگی مقصد تک بازی پکیوی دا مشرور امرا قدر بکیو زید بنا او بازی وی بس منغن یو سڑے واسی دن کی لگا فیاری دیرا کریو نور منغن سنگ استا غن دیو
پریوری کې ستا د خولې نه مردار بوی خیږي چې نږدې سره څوک درېدی نه شي. او د مسلم شریف حدیث دی د ام سلیم په کور کې نبی علیہ السلام آرام کو او خولې په تندي باندې رااله. ام سلیم رضی الله عنها رااله فتحت من عیبتها دسکولی کولوکا او بوتل را واخستا وجعلت تنشف دا خولې اچولا فی قواریرها په شیشه خپله کې. ففزع منها النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک په یره کې راویښ شه. ما تصنعین بها یا ام سلیم زما په دې خولې څه شی کې؟ وی نرجو برکتها لصبیاننا د دې برکت د ماشومانو د پاره موږ امید ساتو. دا موږ د وړو بچو د پاره د شفا د پاره استعمالو. دا بوتل چې اوبو کې وو ماشوم ته ورکو خدای تعالی شفا ورته ورکړي. هغه غریب صحابي ورته راغی چې زما د لور واده دی او خرچه نه لرم ما ته چنده وکړه. دا کارونه ته چندې ښې نه دي. سهار وخت کې یو بوتل راوړه خوشبویي دې پکار را پخوا خو واده کې داسې خرچې نه وي خوشبویانې بلوي. دروازه یې ټکوه د زما ستا علامه شوې. هغه چراغ بوتل یې راوړه ځان سره نبي علیه السلام دا مخ کولو کو ورته وی دې نه دا خپله بوتل کې واچ. او چې کله د لور د واده ورځ راله سر یې کولو که په لور د یو ساز کې واچوه ستا د عطرو ته ضرورت نشته. هغه صحابي چې دا خپله ویوړو بوتل سر یې کولو که او په لور باندې دا خپله مبارکه واچوله. علامه ابن کثیر شمائل کې دا روایت ذکر کوي وی چې دغه بیبیو د خاندان ټول کور نه د عطرو د مشکو خوشبویانې روان. وسمي هذا البيت ببيت العطاريين او دې کور والا ته خلکو د عطر والا وی چې عطر نو د نبی علیہ السلام والا. دا خاصه مثال ما درکړ کنه چې دا خپله خوشبوئی لري او ستا خپله مردار بوی لري. ته څنګه دغه په شان ستا چې چا درته وی نبی علیہ السلام مونږ غوندې دغه ته ته وایې ته د سیک غوندې دې پې خفه کېږي که نه په غوسه کېدل غوسه مه کوه. زما مقصد دا دی چې مور پلار نه پیدا دی تم پیدا یې پوز او خوله سترګې دې مسې دي نه نه هغه خو مؤمن یم هغه کافر دی نو هغه پیغمبر دی ته خالص او چړوس نه څنګه ځان یو شی کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوارزر شروع کړ سره نبی وصال ورته وی صحابه هم شروع کړ. نبی علیہ السلام خندل چې ما سره ځان مې یو شی کوي نو دم شروع نو دا روزه چې شروع کړه نو ماښام کې روزه ماته ونه صحابه وی موږ هم سنت عملي کوو دی مونږ پښنامه هم نبی علیہ السلام صحابه وی موږ هم سنت عملي کوو دی مونږ. سبا ورځ ماښام چراغ نبی علیہ السلام ماښام روټۍ بیا ونه خوړه. صحابه به چرته ټینګېدې شو ورختو روټۍ ته شروع شو. چې شروع شنو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وی چې تاسو روټۍ وخوړئ ما به در سره 3-4 ورځې نه خوړلې چې تاسو ته پته لګېدلې. او بیا وفرمایل چې انکم لستم کمثلی. ابو داود شریف حدیث دی اے صحابه تاسو ما غوندې نه یې لستم کمثلی ما غوندې نه یې تاسو. ما ته د باری تعالی نه خپله یو معنوي روزي واله ده زه په هغې روژه ماتم کوم بشننین پې کوم تاسو ته نه میلاوي. څلوېښت ورځو کې روایت کې راځي نبي علیہ السلام ته به جنتي خوانچه راتله او په څلوېښت ورځو نبي علیہ السلام مخکې ټیمونو کې خوړه خپله ای چې د دنیا هر نعمت پروت و دا ګندنه نه ده دا به ورکې نه وه ملی به نه وه پیاز به نه وه دا بدبویې څیزونه به نه وو او نور هر قسم سبزیجات او هر قسم د نعمتونو به په هغې خوانچه کې پروت. نو دا قومیان ورته وایي ته زمونږ غوندې بشري. دا اعتراض یې پرې وکړه چې ته زمونږ غوندې نو وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. استا تابعدار چې څومره کسان دی هغه په مونږ کې کمزور انسانان کم فکر انسانان. کته دې څه خساړی وي نو دا هوښیار او مالدار به در پسې شي. دا خو ټول غریب در پسې. دا دویم اعتراض. وما نرى لكم علينا من فضلنا. او دریم اعتراض دا دی چې مونږ تعالی را په ځان څه فضیلت نه ګورو هیڅ بهتري دې په مونږ نشته مونږ ونیو سړی. بل نظنکم کاذبین بلکې مونږ پتا سي مؤمنینو ډلې باندې دروغجنو ګمان کوو. نوح علیہ السلام ورته یا قوم ارایتم ان كنت على بینة من ربی واتانی رحمة من عندی. اے زما قوم مالک کوئی کئی کذا پلوئی دلیل دا رب کریم دا رخنا راغلیم او ما تا پیغمبرین دا الہ دا جانب نملوی
سو خبر خفشوی نبیان تاسو مانا مانا جزا مقدر انلزمکموها وانتم له کارهون استفهام انکاری دے اے قومیانو ما خو پتاسو سجبر نرے کڑے بس دعوت در کوم چه تاسو زما دین لر بدگا پر نشتا بس زمان یو دعوت دے مرسو یا قوم لا سلکم علی مالا اے قوم دغ دعوت بانے خطا سما تس تنخواہ نرا کوئی ولی غیر ایزان تا چکینی تنخواہ برا بانے کٹ کئی ان اجریہ الا اللہ ند تنخواہ زما مگر پر ربی کریم ما تب آخرت کی تنخواہ را کئی اجرت برا تاسو خسن را کوئی ما انا بطارد الذین آمنو قومیان مالدار ورطویدہ غریب زان نوشڑا من بدر شو نوح علیہ السلام ورطوید غریب مومنان زان نشڑل نشمان انم ملاقو ربیم دید ربی کریم ملاقات یقین ساتی ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن تاثرات دیر جاہل ناپوکو مختارین یا قومی من ینصرنی من اللہ ان ترکتوما دا غریب مومنان دا الہ العالمین اولیاء و دوستان کذبی دزان نو شرم ربی کریم پا غضب بانشی الہ چی پا غضب شنو پا ما با عذاب راولینو اے قوم ما با دا الہ دا عذاب نبی سوک خلاصی چتا سوئی دا غریب شڑی نو غریب خود خدا اولیاء دوستان دی کدا شرم عذاب راشی ما تی سوک خلاصی بیا افلا تذکرون پن ناقل دی خبرون وائخ لئی لا قول لکم انی خزائن اللہ دامن در تندیوی دانو امچ خزانو واداری زمادان ولا علم الغیبان دام در تنو امچ علم کلی استغراقی ذاتی ما سردین نبوت سا علم چی دی الہ دقانا عطاوی خپل نئی عالمو سغد متکلمی استعمال کرا ذاتی سا علم نگرم دیکھے لا قول انی ملکا نو امتاز تدا خبر چیزگینی فرشت امام لا اقول للذین تزدری آئینکم لن یوتیہم اللہ خیرا آغا مومنان چستا سسترگی ورقدیر کمزوری نظر باندی گوری آغی بارک زدارائن لرم چه الہ با اجر نور کئی بلکہ ورکی گئی اللہ علم بما فی انفسهم ربی کریم عالم نے باغ ایمان چه دی نفسنو کے پرود دین انی ذل من الظالمین دا غریب مومنان چه دا ربی کریم دوستان لے کدی بارک قولکم چه خلق ندن ما بفضان ظلم کریں قومیان ورطویان وحو قد جادلتنا فاکترت جدالنا اے نوح علیہ السلام لے دلیل بازی جرا سر اکڑا بس دیر مناظری دی اکڑے دیر جگڑی دی اکڑے فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین دا بار بار کمونتوئی چی توفان رازی عذاب رازی زبس عذاب درا ولکم وعدت چکے رادی شفموزا عذاب درا مفتک قال انما یاتیکم من اللہ انشاء وما انتم بمعجزین دا رب کریم چکل خوخش یغ عذاب بتاسو تراولی خواہ وقت تاسو بیاد الہ العالمین دند مقابل کون کی نئی نہ الہ لرد عذاب درات لونا عجز کون کی نئی رب کریم عذاب چرا شی گرے تو دنیا ملکنا حیران شی گئے نہ فوج کار کئی نہ پولیس کار کئی یہ بس سسپینی ہو تختی بھائی وہی کہ طوفان نم راغلی دے پاکستان نلار روکر آغا طوفان نوح ولا ينفعكم نصحي نردت انصح لكما ثم نسيت چدرتكم زمان نسيت بتغتن رسيكم يانو ان كان الله يريد ان يغويكم كرب كريم مسركشكي زما دعوت بسفيد دركي هو ربكم وإليه ترجعون ام يقولون افترا قل ان افتريته فعليه اجرامي ورطو یا محبوب کا مازان نہ جوڑ کرے ددی جزا پماوا من انا بری مما تجرمونا ستاسو دا گناہ نظر بیزار ہے نا گناہ خما بیلوی جرم کرے دے دا سینا ندا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ نوح علیہ السلام کا وحی شوا انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمنا ستاد قوم نے ایمان نروڑی مگر آغا چی ایمان روڑے دے دوی چی سکارونا کئی عذاب بپرازی بس نور خفگان مکوان بس نوح علیہ السلام تا مرشو کشتی جوڑا کا دب کشتی جوڑا والا قومیان برا روان ورطا دا سچکے بیا توفان رازی اوی بخندل استحضاب ورپوری کولا
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا زمون په وحي و امر باندې زمون په منظر باندې لګیا اوسه کشته جوړوا ولا تخاطبني في الذين ظلموا مشرکین قومیان ستا چې داغي بارکه ګورې ما ته نور د دعا خلق ولونه کې بس دینه مخکې خو خیره کړی و واقعا مې بیان کړ چې تکلیف رسولې انهم مغرقون یقینا دی چې کوم دي غرق کړي شوی دی دای به اوس درنګ سات غرقېږي حضرت نوح علیہ السلام یصنع الفلک کشته به جوړولا کلما مر علی ملأ من قومه سخروا منهم قومیان بچی بربان نرال المسخری بے اور پسی کولی نوح علیہ السلام ورطا وَإِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَا کنن تاسو من پوری خاندائی لگ وخلصتو بو گوری چی من کشتائی کی سوارشو او تاسو بغر کئی نو بے من تاسو پوری و خاندو تاسو دا خانداتی ممراروال فسوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزی زرد تاسو بپوی شئی او بپیجنی اغا انسان چی پچا با عذاب رازی دا سی عذاب چی اغا با شرمائی ویحل علیه عذاب مقیم و دائم عذاب بپنازل دنیاوی عذاب توفان بپرش اور آغین بعد چی مرشی نیو دائمی عذاب دا جہنم و دا قبر بپرش نوح علیہ السلام ٹیم چرو رسید دا لسم در رجب دا میاشتی و دین مخ کی میاش لسم ندی لسم آوا او یوزے ورطا یاد کریو یا جزیرہ کی یو چینوا تنور آغاو یا مقدس مکی مراد دی یا دا ہوا بی بی چکم تنور آغا عراق یو موزیہ کی یو کور کے پروتو آغا ورطا یاد کریش چداغین دا اوبر آوانی چی چی دا اوبری ولی دی اے نوح علیہ السلام دا بدا عذاب دراتلو نخوی بس تو سرد نارین زنانو مومنان و اتاویا یا دعاتی یا تاتیا دا اوخی دے کشتی تا اور ہر نوع دا حیواناتنا یو نر یو خزا چی نسل باقی پاتی شیدہ کشتی تا اچت کیا دری پاکا کشتی جوڑا کریوا دا زان سر اچت کیا مغا طریقہ بانی نوح علیہ السلام کا ربی کریم فرمائیں حتی اذا جا امرنا تردین چی زمون امر دا عذاب را گئے ٹیم را گئے وقارت تنورا مقدس مکی او خوٹی دا چی عذاب را سی عقل دا نمانی نوروز نهو رزی بارانی پسر لکی شکو رزوری لگ ولار لگ روان او دا یو شواروز باران او پدی سل نچی کم علاقہ کی چی دنوخار پالا کو براغلی دی دا سپینگیری واقعہ بیانی چی زمان مشران ندس را پاتی دا چی تلور سوشل کالا وڑن دل توبرا رسی دلی دانن چی پکم زیدی مصوبو ولاڑی تلور سو کالو کی داو بنوی راگل نن رالی دا یو دا وازی برنا دا چی امروش از مکرو کوٹی گی بیا حیران بسی چی داو برا کمی نرال نو فارت تنورا یوماند تنور وجه الارض مقدس مکیو خوٹی دا قلنا حمل فیها من کل الزوجین اثنین والکا نوح علیہ السلام تمنگو ویلا سوارک کشتی کی دا ہر جوڑو ندود و نارینا او یو نر یو خضاوالکا پل احل دن کشتی توچد کا الا من سبق علی القول مگر آغا چی تقدیر کے فیصلہ پہ باندے دا کفری مرک شوی دا چی دا نوح علیہ السلام یو زوی کافر واغیت اشارہ وان ستا پا آل کی آغا زوی چی تقدیر کی دا فیصلہ دا چی دے با کافر موئی اگوری کشتی توچت نکی خدا استثناء وشو نوح علیہ السلام پر استثناء دل تا کوئی نشا چی دا اشارہ چاہتا وکڑا استثناء وشو چی آہل اچت کا مگر آغا چی تقدیر کے فیصلہ پہ دا کفری مرک شوی آغا نا نم خوانو قسط ومن آمن چاچی ایمان روڑے اغم اچت کزان سرا الہ فرمائے وما آمن ماہو الا قلیلا ایمان نو روڑے نوح علیہ السلام سرا مگر دیر لگو انسانانو قال ارکبو فی آٹیم را سوارشی دی کشتی کی بسم اللہ مجریہا و مرساہا الہ العالمین باندے جریان دا کشتی دے و مرساہا و بیا بندول اور روانول طول پا الہ باندے ندا بسم اللہ مجریہ و مرساہا اسم سڑے کشتے کی سوری کی مسند دعا دائی ویلا ان ربی لغفور رحیم دعا چلی ورخودا
استغفار وای یقینا ربی کریم زما بخون کے رحم دے کم مومنان چی کشتی کی وغی معمور کلپ استغفار باندے زما مقصد دے تکی کرو چی نوح علیہ السلام قوم بانی عذاب راغے نوح علیہ السلام قوم تا استغفار خی تاسو دعا غواړي بخنا چی اس پا تاسو رانشی چا بانی چی توفان دے خوراغے مومنانو منگو تاسو توبہ استل پکار وهي تجري بهم في موج كالجبال دا کشتی روانه و دیور کے سوارو پلوی لوی چپو کی چی چپی پشان دغرونوی نادا نوح ابنه نوح علیہ السلام زیتا آواز کیا وکانا فی مازل یو اڑخ کی ولارو یا بنی ارکم مانا اے بچی روخی جا کشتی تزمون سرا ولا تکم مال کافرین نکفارو ڈلکی ممرگرے کی گا آغا بیدین اور دسوئی سآوی لا جبلنا پنا بوی سمغرتا یاسمونی من المائی ما بدو بونا عصمت ما بپنا بلائی غرط بوخی جن قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحما نوح علیہ السلام ورطو انن رض دا الہ العالمین دا عذاب نبچ کی دن کی نشت مگر آغا چے الہ پہ رحم کروی تابانی رحم نشت دے گرے رازن آخیر جدرے مومنین و مرگرے سے رحم کے داخل سے الہ فرمائی حال بینهم الموجا دا خبری من کے وشی او دم چپا من سترالا فکان من المغرقین دا نوح علیہ السلام زید غرقشو نشایی چپی سر ورکشو بویولا دا شپگ میاشتی دا توفان شپگ میاشتی کشتی دو دو دا پاس روان شپگ میاشتی بعد بیا استغفار خلق وی در رب کریم غضب و جلال سوڑش میلہ دس غضب دے گرے چی وزل پا جلال سی بیرے چا خاطر میں تفسیر قرطبی واقع عراف لی چی وزنانا و کافر و من دیوالی بچے اور سرو غرط و خطا و بور ورسیدی اونی تو خطا اونی بر سر کے بور علی زنانا نی مید چی سنین پر اوبر آلی ویدہ بچے پلاسونو کی اچت نیولی وری بچے چگے والے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ چرتا خود تعالیٰ پا غضب شی بے دا چا خاطر کولا نو دا ورو کے بچے خوئی دا خاطر بے کڑو دا عذاب بے بس کڑو دا خاطر مونک و بورو خطی و دا زنانا و دا بچے پکے غرق شو الہ العالمین قہر و جلال چراشی بس علاج استغفار دے بس تو بھی استل پکار دے رب کریم تا چلا ہوں بخ ہر نوع انسان نہ گناہ کی گی بس استغفار پکار سواد انبیاء علیہ السلام شپگ میں اس کے بعد چخوے تعالیٰ توفان ختم ہو بس دا عظمت و دا اسمان دا رب کریم مخلوق کن رب کریم قیل یا ارض بلائی ماں کی ایزمکی عبد راکاگا یا سما اقلعی یا اسمان عبد بندی کا بس امرش شپگ میاش کے باران دا باران ازمکی نچینی روانی عبد تیری چا مرش عبد بندش غید الماء بکمش وقضی الامر الہ فرمائی کم فیصل چی تقدیر کی شویوا چی کم کم قوم بالا کی گیا فیصل سر تور سیدا مغشوش واستوت علی الجودی کستی دا جودی پغربان کی ناستا وقیل بعدا للقوم الظالمین بسویلیشو من جانب دا فرشتو دارا خیلانو نوشو کم قوم چی کافر و مشرکان واغید الہ دا رحمت نلردین واغید حلاکت و عذاب آخر کی نوح علیہ السلام دعا کیا نادا نوح ربا فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق الہ ما سر دی وعدہ کری وا چتو مومنان و اہل دی اچت کا اہل دی عذاب نخلاص دے نظما دا زوی خزما اہلو دا دی ولی حلاک فضوی جب اپش انت احکم الحاکمین الہ و تفرمائی یا نوح انہو لیس من اہلکا دا زویستا اہل نو انہو عمل غیر صالحا ان اہلکا دا زویستا اہل نو انہو عمل غیر صالحا انہو ذو عمل غیر صالحا دا دیر بد عملو دا ستا اہل نو چی دا پیغمبر زویوی نو پیغمبری عمل بد اخپل کڑیو وس الہ العالمین نوح علیہ السلام تے عجیب الفاظ سروائی لا تسألنی ما لیس لک به علما بیا دا اغا چا بارکی چی علم پی نلر ایمانا گولی دعاو نواری دیزوی بانی رضا علم امتا نہیں نسی خلقو بارکی بیما تخلقو لو نکی چی دا دی ولی حلاک کری انی اعزک ان تکون من الجاہلین
زه نصیحت درته کوم پویوم تا من کوم دی او ساتم تا د دین چې د جاهلو ډله کې رانه شي. نوح علیه السلام ته وایي ته د جاهلو د ډلې ملګری نه شي، داسې خبره کې به بیا ما نه څه نه غواړې. نوح علیه السلام دعا کوي ربي انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. الہ ستا په ذات پناه نیسم د دې خبرې نه چې هغه شی چې علم پې نه لرم، بیا یې درنه دعا کیو غواړم بیا به یې نه غواړم، بس دا ځل معافي وکړه، بیا به درنه داسې څیز چې زما پې علم نه وي زه به یې درنه نه غواړم. دا زوی ما غوښته خو زما پې علم. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الہ که نن ته راته بخښنه ونه کړې او رحم ونه کړې نو زه به د تاوان کوونکو نه شمه، بس بخښنه راته وکړه. ورته وویل شو یا نوح اهبط بسلام منا، اے نوح علیہ السلام کوش شئ د کشتۍ نه په سلامتۍ سره زمونږ د اړخ نه، وبرکات علیک او برکتونه دي پتا باندې، وعلى ممن معک او پاغه نور امتونو چې تا سره ستا د ژوندو انسانانو شاګانو کې نطفې پرتې دي پاغین برکات دي. وامم سمتعهما او جماعت بل دې عذر د عیش بورکم هغوی لرا، ثم یمسهم منا عذاب علیم. دا ستاسو شاګانو کې چې نطفې دي نو ټولو باندې برکات نه دي، چا باندې برکات د دنیا او د آخرت دي چې مؤمنان، او چا باندې به د دې دنیا برکات وي د دنیا عیش به ورکم ورته، ثم یمسهم منا عذاب علیم، او بیا به زمونږ د اړخ نه یو شدید عذاب هغوی مسه کې ور وبرسېږي ورته چې کوم کافران دي او بدکاره دي. نو هغه د طوفان نوح بیا ختم شه. دا د نوح علیه السلام مختصره واقعه وه، دې وخت سره مې ولګوله او مناسب مې وګڼله. نو مونږ او تاسو تم چې نوح علیه السلام طوفان راغی په کشتۍ کې مؤمنان نوح علیه السلام مامور په استغفار باندې کړل، مونږ او تاسو تم پکار دی چې استغفار ووایو، ټول لس لس کرته دا استغفار ووایه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، ټول یې ووایو واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. درود شریف علیه. اللهم صل علی سیدنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا. خداوند کریم دا ټوله لویه جمع لاسونه یې د سوال درته اوچت کړي دي. الهه زمونږ د استغفار د ګناهونو په حق کې زمونږ ګناهونه را معاف کړي، زمونږ د ټولو په ګناهونو قلم د عفو راکاږي. خداوند کریم زمونږ زړونه د بدۍ نه نیکۍ ته راتاو کړي. خداوند کریم چې د هر چا په سر باندې مؤاخذه د پاکستان دې کړې ده او طوفان پرې راغلی دی، دا عاجز قوم دی خداوند کریم زمونږ دعا توبې قبولې کړي او د پاکستان او ټول اسلامي ملکونو د طوفان مخې واړئ. او الهه دغه طوفانونه او د قهر او غضب دا لندې په کفارو باندې راکاږي او زمونږ مسلمانان د دې د پنجو نه خلاص کړي. پرون چې کوم شهدا شوي د هغوی دعا وغواړئ، الهه دې درجات بلند کړي، پسماندګانو ته د رب کریم صبر جمیل نصیب کړي. او کومو کسانو چې دې کې شر جوړ کړی دی او د شر په اراده باندې راغلي او الهه دې دواړه جهانه کې په شرمونو باندې او شرمئ. الہ العالمین دې داسې شر پسند زمونږ او ستاسو علاقجات پاک کړي. اللهم صل علی سیدنا موسی کلیم الله راتلتلو کوهی توتا دې مولا په یو لار کې مرغ نسوا پریشان او دای اویل الله تپوژړا سجشن بوټي دې پاتا کې نوچی تو مان شوه کوم قصور ته په دنیا او ته دې خدای نه پوس وکړه چې دا ولې او شنشن بوټي په موچی د بدیا مسعویل مرغ تخفان شه
او تا ددر نباد لرگرم سودا مسلاڑ مرغ شترے نپاتے او کوئی دور کشد خدای پا مشغولا مساویل خدای یو مرغ پلار کے ناز دوا او پا جاڑا جڑا یو اول رات دا او ز چشن بوٹی دے پاتا کے نوچی نو مانشو کم کتور دے پا دنیا اللہ اویل اگی مرغو توایا او دا بالماس پا قبر ناس و بے پروا نو دے اگی قبر نتاو دے دمندلے او زکاون پد سودی دا بدیا نو مرغ ویستا تو با ددڑو دا صدقا او چه خابر شو دا بالماس پدا سزا مسلمانا بالماضی پا دنیا مکوا او بالمدی دیوا ادیما ناروا او مسلمان بالماضی پا دنیا مکوا او بالمدی دیوا ادیما ناروا